السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر حمد صلات او سلام وروسته د افغان ولس دوه معاصر جهادونه زموږ ګران ملت ته درسونه او عبرتونه. دغه څرګند حقیقت ده چې د بشري تاریخ هر پړاو له صفاقي او وینو زبېښلو څخه ډک ده. د تل لپاره د ظلم کاسه نسکوره او واکمني د لږ وخت لپاره وي. کله چې مظلوم انسانان د ظلم او محکومیت زنځیرونه مات کړي او د مقابلې لاره خپله کړي، په نتیجه کې به د ظلم نظام پاش وګرځي. مګر دغه کار جهد او بشپړ صبر غواړي. مګر که چېرته برعکس لاره خپله کړی سي او ملت ظلم، کفر، فساد او بېانصافۍ ته لاس ته ځینې کښېني، نو د ظلم توره شپه به اوږده او د مسلمان نوموړي خان به پای ته ورسیږي چې د اسیا مرکزي هیوادونه یې زموږ ژوندۍ بیلګې دي. حقیقت دا ده چې ژوند د حق و باطل ترمنځ د اوږده خو ډب نوم دی. د ظلم و فساد خونړي ځواکونه که هر څومره ځواکمن وي، په پای کې به د حق په وړاندې په ګونډو او په نابودۍ محکوم کړی شي، په دې شرط چې د صبر او استقامت په لاره ګامونه کېښودل شي او د غالب نظام په وړاندې اغېزمن تدابیر ونیول شي. د نړۍ په تاریخ کې دغه منظر بیا تکراریږي. موږ به د شوروي او د صلیب یرغل د ماتې او شکست درسونه او عبرتونه په لاندې ټکو کې خلاصه کړو. لومړی، په ازادۍ مین ملت مګر ټوټه پارچه خوار و زار او په فقر، لوږې، جهل، په مادي او معنوي افلاس او استبداد اخته تر بري وروسته له ارمانونو سره محدود خلک لوبې کوي او دغه سترې ارزښتناکه سرښندنې او اتلولۍ هیروي. دویم، په خپل ملت ویاړ، ځکه که چېرته ملت د سرښندنې ډګر ته نه وای راوړاندې شوی، دغه فتحې او بریالیتوبونه به یو خوب او خیال ګرځېدلی وی. دریم، سپک او سپاند بېدینه خلک تل هیواد، ناموس، دین او وطن او خاوره خرڅوي او له هېڅ جنایت څخه مخ نه ګرځوي. څلورم، ازادي ګټل آسان مګر ساتل ګران دي. لوړ فراست، عقلانیت، تدبر او پوهه غواړي. پنځم، ملت باید خپل اتلان هیر نه کړي، پرې وویاړي او په ژوند او مړینه درناوی خپل مسؤلیت وپېژني. او شپږم، تاریخ باید مسخ او بدل نسی، نسل په نسل انتقال لازم او اړین دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.